داسې کار وکړه که نه چې دا مجردان دلته پرېږده او د هېوادونو واره کور ته ولېږه. یاره نه دا به هم راته ووایي چې اختر چادر کې او که نه ولې نه پلار مې راکړه مور مې خویندې مې وروڼه مې. یو قدم مخکې دوه شاته لاړې در باندې مړ څوک او چاته لاړې. دغه وروستۍ روژه داسې وه چې سمې وغوڅنډلو دغه څخه څه یې برابر کړه. نو السلام علیکم، ستړي مشئ، جوړ په خیر. زما وطن یوټیوب چینل قدرمندو درانو لیدونکو مینوالو، په دې هیله چې د اختر لومړۍ ورځ مو په خیر خوشحالۍ سره پیل کړې اوسېږي. کوچنی اختر مو نیکمرغه، اختر مو له خوشحالیو مینې محبت څخه ډک اوسېږه. زه سراج الدین پژواک او مشفق الله صمیم د اختر لومړۍ ورځ ستاسو دپاره قرباني کوو. باغ امیر شهید ته راغلي یو او دلته نو تاسو دپاره ښکلې او جالبه خپرونه ریکارډ کوو. یاده دې وي چې په دغه خپرونه کې د سهار لمونځ نه شروع تر مازدیګره پورې ټولې صحنې راخلو. خبرې خو یې مانه اوږدې شوې. صمیم صاحب ستړی مشي، ښه راغلاست. ډېره زیاته مننه. تا ته سلامونه او زموږ د یوټیوب چینل ډېرو زیاتو خوږو زړه ته رانږدې مینوال ته سلامونه، نیکې هیلې، احترامات. تمه ده چې په خیر او خوشحالۍ سره اختر پیل کړی اوسي او الله جل جلاله مو ټول کړي عبادات، نفلونه، تراویح او همدارنګه صدقات په خپل دربار کې قبول او منظور. مننه. خبرې درنه اوږدې شوې خو لومړی دې هم ستا اختر مبارک وي، باید ما ته مبارکي راکړې، اورېدونکو ته هم مبارکي ورکړه. هغو ته مې مبارکي ورکړه که نه تا خبر ته زه پرې نه خو تا ما ته مبارکي رانه کړه. تا ته دې مبارک وي بلکې ټولو هېوادوالو ته دې مبارک وي. مننه. نو لیدونکو راځئ ټوله صحنې راخلو ده او صمیم صاحب د کیمرې برخه کې څوک ملتیا کوي؟ الهام الدین الهام صاحب ملتیا کوي. سمه ده. نو زه کتونکو اختر مو بیا هم نیکمرغه شه. د اختر دپاره ځانګړې خپرونې موږ لرو او تاسو به انشاءالله زما وطن یوټیوب چینل تعقیبوئ. او یادونه دې وکړه چې کوم ځای ته راغلي یو؟ باغ امیر شهید ته که نه کله مخکې مې یادونه وکړه. راځئ کتونکو ته ډېرې خبرې خوښېږي. ځو خپرونه باندې پیل کوو، تر وروستیو پورې راسره پاتې شئ. راغلي یو جلال آباد ښار امیر شهید باغ ته او دلته جومات ته راغلي یو. دلته به لمونځ ادا کوو او د لمونځ څخه وروسته به تاسو ته د دغې ټولې ورځې جریان بېلابېل خپرونې به درته پکې راخلو او تاسو ته به یې وړاندې کوو. مخکې له هغې نه تاسو یو څه شاټونه راسره ووینئ. هغه خلکو چې دوزخ پر باندې واجب شوي الله ربالعزت د دې اراده ورکړي چې دا د دوزخ نه راوباسه. عام یو حافظ نه الله ربالعزت د نفس او فساد اجازه یو ادنا مسلمان ته یو ادنا مسلمان ته الله ربالعزت عزت ورکړي. فرمایي چې کله یو مسلمان چې رقیب جنت ته روان یو ادنا مسلمان چې خپل یو دوست وویني زکات ورکوي، هغې ته زکات ویل کېږي. په دې باندې خبرې کړې دي مسلمانان الحمدلله خپل زکاتونه او خپل صدقاتو هغه د الله رب العزت د حکم مطابق خوږو قوتونکو بیا هم ښه راغلاست. ستړي مشئ، جوړ په خیر. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسېږئ. زیات خوشحاله یم او همدارنګه د خپلو ځواکونو سره ولاړ یم. امن عامه دوی چې دی د خپلو هېوادوالو ساتنه کوي. ټول راغلي دي
دلته دوی هڅه دا کوي چکر هم ووهي او په څنګ کې دا چې د خپلو هیوادوالو ساتنه هم وکړي ځکه د دوی مسؤلیت دا دی زموږ مسؤلیت دا دی چې تاسو ته دغه د امن او خوشحالۍ صحنې د کیمرې پر سترګه باندې وښیو. سلام ستړي مه شئ ځوانانو، اختر مو مبارک شه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ته دی، وعلیکم السلام. زه فواد یاسر د امنیامي ریاست د دریم کنډک الخندق رئیس ارکان یم. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. تاسو د هم اختر مبارک وي، په خیر راغلی، خوشحاله اوسئ. مننه. ښکلي ځوانان راسره دي او د دې په اړه به ورسره خبرې وکړو چې امنیت څنګه دی، همدارنګه دوی څومره د خوشحالۍ احساس کوي. په لومړیو کې خو دا راته ووایي چې خپله تاسو څومره د خوشحالۍ احساس کوئ ځکه د اختر لومړۍ ورځ ده د هېوادوالو ګډه ګوډه. موږ خو الحمدلله نور زیاتې د خوشحالۍ نه نور زیاتې څه نشو ویلی ځکه تاسو خپله وینئ الحمدلله ورځ تر بله موږ هېوادوال دغه په امن په فضا کې خپل د خوشحالۍ خپل د اختر ښه په خوشحالۍ لمانځي. او که دې نه مخکیني اختر ته واړو هغه نه مخکې واړو نو سلسلتاً خو انشاءالله زه دا ولس ته د عوام ټول د ننګرهار خلکو ته د میشت افغانانو ته خصوصا د افغانستان خلکو ته زه پوره اطمینان ورکوم چې انشاءالله ورځ سر بله زموږ ځواکونه هم پیاوړي کېږي او امن به هم ښه تامین کېږي، امنیت به هم ښه کېږي. نو زه خو نور د خوشحالۍ اظهار نشم کولی ځکه تاسو خپله دغه صحنه کې ګرځېدلي یاست او ګورئ ځکه د هر چا مخ ته میک نیولی او هر یو وینئ. نو زموږ په رابطه به هم تاسو ته خلکو ته خبرې تاسو ته به یې کړې وي او نو زموږ نظرونه به هم تاسو اوس اخلئ. نو مقصد دا د ورور زه الحمدلله ډېر خوشحال یم، خپل خوشحالۍ نشم چې په کوم انداز کې تاسو زه بیان کړم. 2 بجې د شپې موږ وتلي خپل امنیتي ځواکونه الحمدلله د مشرانو په امر د مشرانو په فیصله موږ دغه ساحه چې کوم ساحې دي میلې ځایونه دي د عیدګاوې وي مانځه ځایونه ټول کې موږ ملګري الحمدلله توظیف کړي دي. نو مقصد اوسه پورې به زموږ دغه پروګرام روان وي چې تر څو د مسلمانانو د عوامو خلکو اختر خلاص شوی نه وي. که دا 3 ورځې وي که 4 ورځې وي که هر څومره وي چې زموږ مشرانو کوم هدایت موږ ته راکړي د هغه په اساس موږ د خپل وظیفې ته انشاءالله آماده ولاړ یو او د ولس په خدمت کې همیشه موږ شپه ورځ یو کړی ده چې د خلکو ته خدمت وکړو چې په هر رقم ولس موږ سره خوشحالي انشاءالله موږ هماغسې ورسره خوشحالي. بالکل رئیس صاحب، یو خبره چې امنیت دا د الله جل جلاله لوري موږ ته یو غټ نعمت دی. اوس امنیت دی اصلا دغه په امنیت کې ژوند څومره خوند او رنګ لري؟ دا خو نو بیخي خوند او رنګ نتیجه زه درته وایم که نه، یعنې هدف دا ده چې خوند او هغه رنګ تاسو خپله وینئ چې د هر دین خلک راځي. بیا په د ننګرهار کې دا د ختیځ زون یو ولایت ده چې د نورستان نم خلک دلته راغلي دي، د لغمان نم خلک دلته راغلي دي، د کونړ نم راځي دي، د هر ځای نه راځي دلته، حتی د نور د کابل اخوا ولایتونو هم خلک راځي دلته. خو دغه د یو امن فضا ده، دغه دوی ته یو سکون او اطمینان یې ورکړی ده چې دا خلک ښه په خوشحالۍ دلته راځي. پخوا به دا حالات نه و، پخوا داسې اطمینان سره چا اختر نه شول لمانځلی ځکه وایي نن به چېرته چاودنه کېږي، نن به چېرته ګډوډي. اوس الحمدلله 100% کې اطمینان ده. هر هېوادوال چې په هر ځای کې وي که د شپې ځي او که د ورځې راځي مخه کې کوم ځنډ خنډ نه مخ کېږي. نو ګپه دې پکې دا چې هېوادوال په کورونو کې اوس راغله که نه ګرځېږي که پارکونو کې چکرې وهئ، څنګه تاسو به کور ته ځئ که نه به ځئ؟ نو موږ خو چې تر څو یاره کور ته به هم ځو خو خپل وخت سره چې تر څو چې هېوادوال لا خپل خوشحالیانې خلاصې کړلې بیا به د مشرانو چې څه حکم هدایت موږ به بیا ورکړو. دا نور ځوانان داسې نیغ نیغ راګوري دا وایي چې موږ غواړو رخصتي وکړو پوه شوې، دوی ته اجازه ورکوئ که نه؟ اجازه ټولو ته موږ ورکوو، خو چې کله موږ خپل ملګري کېنو نو هغه وایي چې هېوادوال په دې موږ نو خوشحالېږي. موږ بالکل اختر زموږ همدغه اختر ده ځکه چې خلک راځي میلې ته، موږ خو تیار په میله کې صحنه کې موجود یو اصلا مطلب چکرې خو وهئ که نه؟ چکرې هو خامخا نو دا خو زموږ کار ده. نو او واده خو به هم کړی وي که نه؟ واده هم کړی الحمدلله. او دا نور چې کوم ځوانان دوست څنګه دي؟ کې شته دي نو قسمه داسې کار وکړه که نه چې دا مجردان دلته پرېږده او د ودونو واره کور ته ولېږه. یاره نه ځکه بیا لږ مشکلات رانیږي. ډېره مننه، تاسو ټول خوشحاله اختر ولرئ، ښه زندګي ولرئ، کور او ودان له تا نړۍ مننه. ژوندي اوسئ.
مینوالو بیا هم ستړي مه شئ، هیله ده چې ښه به اوسئ او انشاءالله چې باغ مرشد کې و تاسو ته به بېلابېلې مرکې ثبتوو او تاسو ته به یې وړاندې کوو. دا چې دغه کوچني نجونې تر څنګ مې ولاړې دي، دوی هم راغلي دي، غواړي چې په باغ مرشد کې چکرې ووهي او دغه د اختر لومړۍ ورځ دلته ولمانځي. دو سره به مرکه هم وکړم، نو موږ سره تر پایه پاتې شئ. تر څنګ مې دا خورکۍ ولاړه ده، ته ستړې مه شې، جوړ په خیر، اختر دې مبارک شه. ستا دې مبارک شي. خوشحاله اوسې، مننه. دا به راته ووایي چې اختر دې څنګه پیل کړې؟ بس ښه پیل شو. ښه پیل شو. خوشحاله اوسې. روژې دې کوم دانه ونیولې؟ او 2 دانې مې ونیولې. 2 دانې دې ونیولې. دا به راته ووایي چې دغه تاسو ټول د یو فامیل خلک یې که نه؟ نه، بېلابېل. بېلابېل. البته ګاونډیان هم دي. ښه، څنګه مو داسې پلان برابر کړې چې راغلی دلته چکر هم راووهلو؟ بس زړه مو وشل راغلی. زړه مو وشل چې راغلی. ښه، خوشحاله اوسې. دا چې دغه ماشومتوب دوره ډېره له خوندونو او همدارنګه د لذتونو څخه ډکه وي. موږ به چې کله کوچنیان وو، موږ به هم داسې ارمان به کولو چې باغ مرشد ته لاړ شو، د افغانستان نورو ساحو ته لاړ شو، هلته چکر ووهو او دغه د اختر ورځې پکې تېرې کړو. نو د ماشومتوب دوره ډېره یو ښکلې او ښایسته او له خوندونو ډکه دوره وي. دا به هم راته ووایي چې اخترې چا درکړې او که نه؟ ولې نه، پلار مې راکړه، مور مې، خویندې مې، ورونه مې. اخترې دا ډېرې درکړې که لږې درکړې ده؟ ډېرې درکړې. خوشحاله اوسې. کور همدلته نږدې ده که نه لرې دی؟ لاندې کمیسارۍ خواته دی. لاندې کمیسارۍ خواته دی. دا به راته ووایي چې نور انداسې ژوند هم څنګه تېرېږي؟ ښه تېرېږي که؟ ښه تېرېږي. ها، دا به راته ووایي چې ځان لپاره دا جامې او دا د سینګار توکي دا په خپله ته اخېستې که نه بل چا ته اخېستې؟ دا مې راته مور اخېستې دي. مور اخېستې دي. کوم ډول سینګار ستا ډېر خوښېږي؟ همدا کوم چې مې اخېستی دی. کوم دی چې اغوستی دی؟ مینوالو نو ده په پرتن چې کومې جامې دي، کوم ډول سینګار یې کړی دی، دا ډېر خوښېږي او ځان لپاره یې همدغه غوره کړی دی. خوشحاله اوسې. پیغام درنه واورو، هېوادوال له څه پیغام لري؟ لکه څه ویل ورته لري؟ مهرباني بس پیغام لکه مثلا څه وکړي؟ اختر کې چا کره لاړ شي، چکرې ووهي؟ او ښه، له تاسو ټولو ډېره مننه. خیر وي، کور رمضان بس تاسو ته ښه چکر یې، ښه اختر الله مو مل شي. بس په خیر ښه شي. قدرمندو بیا هم ستړي مه شئ، د اختر لومړۍ ورځ ده. ځوانان، ماشومان، کشران، سپین ږیري ټول راځي، بس چکر وهي که نه. نو دا پهلوان هم لاره کې راسره مخ شوی، مرکه راسره وکړئ. سلام، ستړي مه شئ، خیر اغلاست. وعلیکم سلام. لومړی کوچنی اختر مو مبارک شه. ډېره مننه، ستاسو هم کوچنی اختر مبارک وي. مننه وروره. څنګه دا سر زیات خوځوي؟ دا سر څنګه زیات خوځوي؟ داسې داسې یې خوځوي؟ ناست څوک سر خوځوي؟ بس څنګه چل دی یاره؟ کیمره لګې درې دې خوا درېږي. دوی که دوی داسې سره ګپ شپ لګوي. څنګه د اختر ورځې څنګه پیل کړې؟ والا هم پر کړی د امارات اسلامي پر رسېدو سره او د بشپړ امنیت په نیولو سره هم پیل کړي دي. کوم ځای یې؟ شیرزادو. شیرزادو کې د کوم ځای؟ شیرزادو کې د اشپان. اشپان یې؟ اشپان یې ما. دا څه یې؟ دا څنګه دومره غټ شوی؟ بس ډوډۍ څه تفریح څنګه؟ نه ډوډۍ څه. او سخت کالي ورچې دې ونیولې؟ انشاءالله ټولې مکمل. ملګري وې د سخت کالي ورچې ونیولې، سخت کالي ورچې پې نه وخته؟ ولې نه، هم نیولې ټولې. په تا روژه وړي؟ په تا روژه وړي؟ ولې نه وړي؟ لکه څومره وړي؟ دومره که دومره؟ اسې نه یم پوی نه اسې نه یم پوی. نه یې پوی؟ نه. نو چې اسې پوی نه نو بیا روژه چېسته نیسي؟ ولې نه نیسي روژه؟ هو بس دا اسلام کې راغلی. نه خو تا وایي که نه چې اسې پوی نه چې روژه څنګه راباندې اوړي که نه؟ ولې نه چې تا وایي چې دومره که دومره وړي. ښه صحیح صحیح. ما که په دې پوی نه چې روژه څنګه راباندې اوړي. زه مننه. شعر و شاعري کولی شي؟ ولې نه شي؟ خپله شاعري که پردي شعرونه پټې؟ بس دغسې د بل شعرونه مې یاد کړي دي. ښه ادبي غلي.
فیسبوک وال لري ها فیسبوک لري فیسبوک لرم لري او اکثره وخت کنه دا فیسبوک باندې پردي شیونه نشریه خلک ورته خپل نوم لیکي کنه نه د څه یاره پروان ډیر زیات خان دي ښه هر د چی سهار د چی خورل ساره مو راسره درنګ مخامي سامان پاتې ولا ماغه مو خورل دا اصلا مطلب بګاټ څه پات دی کنه مګر سهار ټول ختم کړه او هغه سید زمانه لیدونکو ته کم شعر وړاندې کې کم ترنم خو نشي کول ترنم کولای شي ترنم بنشم کې خو شعر ورته وړاندې کوم د ازل شعر دی او ازل دا ډیر ما باندې ګران دی یو قدم مخ کې دو شاته لاړې در باندې مړ سوګو چاته لاړې یو قدم مخ کې دو شاته لاړې در باندې مړ سوګو چاته لاړې چې مې جانان نه وی لما سره وی چې مې جانان کړې هوا ته لاړې مړ اورې کتر په در دي کړې ارده سی ولې کې پالواره چې مې جانان کړې ها نور څه چې مې جانان چې مې جانان نه وی لما سره وی چې مې جانان کړې هوا ته لاړې او په شهرې مې د مولې جنې ساوه دې وکړه مولا ته لاړې او ما خو ټایم پاس کوې ډاکټرې تا رضان کړم ته مې سا ته لاړې ختمه شو خبره او ختمه شوه ګوره یار دا شعرونه مو وایه که نه څه مطلب بچارګان داسې چې اشوکان به در په دره دې کړه یار داسې مه کوه که نه ښه په روانم دا راته ووایه چې د اختر په ورځو کې څه شی کوې بس انسې راودو چکر ښار خواته فقط چکر یې وهي او چکر به نه پیسې مصرفوې که نه څه ګرځې پیسې خو حتما مصرفېږي اختر ورځو کې نه ښه دا وې سهار یم چې دی پلار له اوس پخې داسې خوځولې پوښ لانجه ورسره وه چې پلاره ما ته پیسې راکړه پیسې ورنه کړې رښتې نه ولا پیسې ورور مې وخواره هماغې راته خرچه لېږلې خارج نه لېږلې خارج نه لېږلې بیا خو په موږ باندې خرچه کوې انشاءالله انشاءالله نه سمدستي نقد اراده وکړه انشاءالله زه مننه هېوادوالو کوم پیغام نه لري هېوادوالو نه پیغام دغه لرم چې د اختر په ورځو کې چې دی د امنیت امارت اسلامي سره چې دی خوا په خوا ودرېږي او ته امنیت ونیسي صحیح ته خو څنګه طالبانو کې خو نه نه طالبانو کې نه یم خو بس دغسې د هر کال به مونږ چې اختر د جمهوریت کې راتلو نو په ډار او په هغه به راتللو هم خپل پلارونه به مونږ نه پرېښودلو چې دلته به مولوزي هلته به مولوزي په همدې خاطر دغه کار بالکل بالکل مننه بس هر سړی باید خدمت وکړي هغې وخت کې هم هڅه دا کېده چې امنیت ونیول شي دې وخت کې هم دوی هڅه کوي چې امنیت ونیسي بس تاسو دې هم کور ودانې و الله دې وکړي چې هېواد کې همداسې امن او قراري واوسېږي ډېره مننه که په موږ خفه نه شي انشاءالله خوږو درنو مینوالو بیا هم ستړي مه شئ جوړ په خیر هیله ده چې ځینې شاټونه مو به لیدلي اوسي په باغ امیر شهید کې یو او اختر دی د اختر لومړی سهار دی لومړۍ ورځ ده بېلابېل هېوادوال له نورو سیمو څخه راځي باغ امیر شهید ته دلته چکرې وهي خوندونه اخلي او خپل دغه 3 ورځې یا 4 ورځې رخصتیانې په همدغې چکرو کې تېروي ترڅنګ مو ګلالی ځوان ولاړ دی د هرکلی وایم جوړ په خیر ستړی مه شي اختر دې مبارک شه مونځ روژې دې قبولې شه ډېره مننه رب ژوندی لره کوچنی اختر تاسو او ستاسو قدرمنې کورنۍ ته هم مبارک وي او الله عزال رب دې وکړي چې دغه اختر مو په خوشحالۍ سره پیل کړی اوسي قربان شما ډېره مننه سلامت اوسي دا چې زه دې پېژنم نو ما ته په کار نه چې زه ستا نوم واخلم ته په خپله لیدونکو ته ځان ور وښایه زلمی زایل زلمی زایل شاید اصل لیدونکي مې وپېژنې ډېر نه نو انشاءالله چې ډېر لیدونکي شاید تا وپېژني نو ترڅنګ راسره تکړه همکار بااستعداده هلک به ورته ووایم تر زه خو هلک یې که نه که نه سړی زلمی زایل صاحب راسره دی نو زایل صاحب خدای دې راته روغ لره جوړ اوسي اختر دې څنګه پیل کړې ډېره مننه رب ژوندی لره اختر خو الحمدلله ډېر ښه پیل که او تر اوسه پورې خو ډېر ښه او په خوشحالۍ سره روان دی موږ ګڼ شمېر هېوادوال ګورو چې له بېلابېلو سیمو راځي او د اختر لومړۍ ورځ لمانځي همدغه د خوشحالۍ د ویاړ او د فخر ځای دی بېشکه بلکل ډېره مننه که دا راته ووایي چې
روژې در باندې څنګه تېرې شوې؟ ډېر تاثیرات خو به در باندې کړي نه وي؟ یاره روژې خو تر 9 پورې ډېرې ښې وې، خو دغه وروستۍ روژې داسې وه چې سمې وڅنډلې، دغه څخه څه یې برابر کړه. که دا نو څنګه د اخري روژې داسې وڅنډلې، وجه څه شی وه؟ د هغې وجه دا وه چې زه سخته بېنولې وم، یو خو تبه وه، ځاندردي وه، او نو خدای تعالی زر ناروغ شوم، بل ځینې خپرونې وې، د خپرونو ریکارډ ته ووتو نو ډېر سخت ستړي کړو بې اندازې ډېر. بلکل خوشحاله اوسئ. زهیل صاحب دا به راته ووایي چې چاته د اخترې ورکړو که نه؟ اخترې خو ښه مې ګورې، دا چې سبا لمونځ مې خالي کړی ده او د خپرونو سب د خاطره راوتی یم، تر اوسه پورې بېرته نه یم تللی کور ته، او چې زه کور ته لاړ شم هلته ماشومانو ته خپلو ورونو ته اختر مبارکۍ ورکړم، هغوی ته پیسې ورکړم، خرچه ورکړم، دې په تمه دي. ښه تا ته به په تمه وي چې څه وخت به دا راځي او په دروازه به راښکاره کېږي، مبارکي به راکوي، مبارکۍ تر څنګ به ما ته دغه راکوي، پیسې راکوي. زړه دې څه ورته ایسي دي لکه څومره اخترې؟ هغه به ګورو نو هغه به جیب سره مسلات وکړو. جیب سره مسلات وکړي. یاره که ته ډېرې د سره یې ما ته هم اخترې راکړه، ځکه زه تا نه اخترې د خدای ظالمه ستاسې په ما کې، تاسې باید ما ته اخترې راکړئ. مونږ تا ته ولې درکړو؟ پژواک صاحب هم ولاړ دی، ګوره ښه هغه ما دا د یوټیوب یې مونیټایز شوی دی، پیسې یې ایستې دي دی، تا سره هم خرچه برابره ده. نو کومه موږ سره خرچه ورچه نشته دی، خو دغه پژواک صاحب هم د خرچه راکوي انشاءالله. دغسې به وکړو، دا وروسته یوه ښایسته غرمنۍ به برابر وکړو. بس دا د ښه خبره وکړه. بلکل خدای دې جوړ لره. دا چې لیدونکو زلمی زهیل صاحب چې دی تکړه شاعر هم دی، بېلابېل غزلونه، ترانم او همدارنګه ښایسته ښایسته دیکلومي کوي. دا چې تاسو را سره شاعري خو اوس نه پاتې شوه، خو پاتې نه ده، ته به شاعري ته دوام ورکوې، شاعري به کوې، لیدونکي به را سره تنګ نه شي په دې خاطر باندې. ته یوه دیکلومه راته وکړه، که دیکلومه راته نه کوي یو ښایسته غوندې ترانم راته وکړه. ترانم خو مې په زندګۍ کې نه ده کړی او شاعري خو پاتې ده، فقط یوه ټپه ټول لیدونکو ته ډالۍ کومه، وایي ته د اختر په سهار راشه، ته د اختر په سهار راشه، کور به جارو کړم نور دې سر وخوري کارونه. واه 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 ډېر ښکلی. جوړ اوسې په وروستۍ کې باید یو پیغام واورو. بس ټولو لیدونکو ته مو پیغام دا دی چې کوشش وکړئ د اختر لومړۍ ورځ ده، د مینې ورورولۍ پیغامونه خپاره کړئ، همدارنګه خپلو ماشومانو ته پلاستیکي وسلې مو ورکوئ، د دې ډډه وکړئ، او نور اختر ده خوند واخلئ، د وطن منظرې وګورئ، بېلابېلو سیمو ته چکر ووهئ، وطن خو ماشاءالله ډېر ښکلی دی او له دې اختره خوند واخلئ. ډېره مننه، خدای دې آباد لره زهیل صاحب، له تا مننه چې موږ ته په مرکه کې وخت راکړې او موږ دې چا خبره یو ښایسته او خوندوره مرکه دې موږ سره وکړه. قربان شم، ډېره مننه. زما وطن یوټیوب چینل قدرمندو درنو لیدونکو په دغه هیله چې د خوښیو مستیو رنګونو ډکه خپرونه مو تر دې دمه کتلې اوسیږي. د اختر لومړنۍ ورځ مو ستاسو دپاره قرباني کړه، ښار ته راغلو، د ښار حالات مو راواخیستل چې خلک څومره په خوشحالۍ په جم و جوش سره اختر لمانځي. واقع چې غون خوشحاله دي. صمیم صاحب دا هم مننه ځان دې په عذاب کو خپرونې دې باندې راغلی. ډېره مننه تا نه مننه، لیدونکو نه هم ډېره زیاته مننه چې موږ یې په دغې وختونو کې تعقیب کړو، ویې کتلو، زموږ د خپرونې له هر یو اړخ څخه یې خوند واخیستو. بیا هم تاسو ټولو ته نیکمرغه کوچنی اختر مبارک، له خوښیو خوشحالیو دغه 3 ورځې ولرئ، بېلابېلو ځایونو ته لاړ شئ، چکر یې ووهئ او خوندونه واخلئ. موږ ستاسو لپاره قرباني درکړو. موږ خو چکرې خو به وو، د ماسپښین ټیم کې به لاړ شو خپلوانو کره، نور خو د نور خاص نن د هېوادوالو دپاره چکرې به هم وي او خپرونې به هم برابرو. لیدونکو د اختر لپاره ځانګړي ښکلې ښکلې خپرونې نورې هم لرو. تاسو به زمونږ زما وطن یوټیوب چینل تعقیبوئ، تر وروستیو پورې به سره پاتې کېږئ. همدارنګه په تلو کې د کیمرامین الهام الدین هم مننه چې کیمرامیني وکړه. نو صمیم صاحب خپرونه پای ته ورسوو. خدای په امان.